سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، امید ده چې طلباء کرام با تر دې ځایه پورې په کتاب پوه شوي. د کتاب د ښه اسانۍ دپاره چې زموږ څومره وسوه نو تکرار د درس په بیرته کوو. تر دې ځایه پورې موږ سی اقسامو کې شروعي سی اقسام هغه اسم او فعل او حرف. هر څوک چې عربي لولي نو په هر وخت کې چې تکلم کوي دا درې واړه څیزونه به یا به اسم وي یا به فعل وي یا به حرف. اسم مخکې تعریف کړو، ساده پښتو کې اسم د یو څیز یا د یو ځای یا د یو شخص نوم ته وایي. الله، محمد، کعبه، قرآن، طالب، مدرسه، کتاب، دا ټول نمونه دي. ځمکه، اسمان، ملائک، قبر، حشر، جنت، جهنم، دا نمونه دي. او فعل هم مخکې تعریف شوی ساده پښتو کې چې په هغې کې د کولو معنا وي. فعل کې د کولو معنا وي لکه قرآن لوستل، حدیث لوستل، تهجد کول، خدمت کول، نیک اخلاق استعمالول. او نو دا مطلب شو. او حرف هغه کلمه ده چې نه نوم وي د یو چا او نه پکې د کولو معنا وي. او حرف په خپله معنا هغه وخته پورې دلالت نشي کولی تر څو پورې چې د دې سره اسم یا فعل یو ځای شوی نه وي. بیا موږ دا ویل چې اسم په اعتبار د تعداد د حروفو سره په درې قسمه، ثلاثي، رباعي، خماسي، او د هر یو مثال درې حرفیز، څلور حرفیز، پنځه حرفیز. زید، جعفر، سفر، جلن. فعل دوه قسمه د هغې وجه مې ویلې وه، ثلاثي، رباعي، ضربه، دحرجه. او د هغې نه وروسته بیا تله د عربو ذکر کړه چې هر عربي کلمه چې موږ تلو نو په فا عین لام بیا تلو، د هغې وجه مې ویلې وه. دې نه وروستو موږ د حرف د تقسیم خلاصه مخکې ذکر کړې وه چې حرف دوه قسمه دی، اصلي او زائد. او د دې تعریفونه نو د کتاب ته متوجه شي، لفظي معنا د عبارت او بیا وضاحت کوو. مصنف فرمای وحرف بر دو قسم است. حرف پر دو قسم لري، حرف اصلی و حرف زائده. یو حرف اصلی دی او بل حرف زائده دی. حرف اصلی آنست. حرف اصلی هغه دی چې در مقابله فا و عین و لام بود، چې په مقابله د فا و عین او لام کې وي. او د مقابله معنا من کړی و چې دا موزون بره ولیکه او وزن دا تله فا و عین لاندې ولیکه او یو بل سره مقایسه کړه، لکه څنګه چې دا ټیبل زموږ ورور محترم تاسو ته راوړی دی، هغې کې وګورئ. چون ضربه بر وزن فعله، ضربه په وزن د فعله. و حرف زائده آنست. حرف زائد هغه دی چې در مقابله این حروف نبود، چې په مقابله د دې حروفو کې نه وي، یعنی د فا عین لام کې نه وي. چون
چون مثلا اکرم بر وزن افعله، اکرمه په وزن د افعله. نو اکرمه چې په وزن د افعله شي نو په اکرمه کې حمزه داسې حرف دی چې نه د فا مقابل کې دی، نه د عین کې دی، نه د لام کې دی. نو دا اکرمه کې حمزه زائده شو. که ته ووایې چې په اکرمه کې حمزه د افعله د حمزې مقابل کې ده که نه، نو موږ وایو چې په افعله کې خو حرف اصلي حمزه نه دی که نه، حرف اصلي خو فا عین لام وي، حمزه نه وي، نو دا حمزه زائده شو. او د حروفو د زیادت لنډه قاعده کلیه هم شته، صرفیانو ذکر کړې ده چې تقریبا 10 حروف زائد واقع کیږي، د دین علاوه زائد نه وي. لکه یو طالب استاد ته پاتې د وای ما ته حروف زیادت وخیوه، نو استاد جواب ورک سألتمونیها، سألتمونیها، تا مانه تپوس وکړه. په سباله چې بیا راغی بیا ویلې نو استاد ته پوښتنه وکړه حروف زیادت کم دي؟ نو هغه جواب ورک الیوم تنساها، نن دې هیر کړي دي. نو د دواړو جوابونو کې دا خبره پرته ده، الیوم تنساها دام 10 حروف دي او سألتمونیها هم 10 حروف دي. نو دا زائد واقع کیږي، د دین علاوه زائد نه واقع کیږي. دا خیر خارجي خبره او که یادم نشي دلته تاسو ته رستو نورو کتابونو کې راځي. او اوس دینه پس دا خو حرف اصلي او حرف زائد تقسیم د حرف اصلي او زائد د خپې جندلو د لپاره ان شاء الله عمدی صرف بهایی کی تقریبا 4 یا 5 صفحه را روانه ده. الته بیا دا نقشه ستاسو مخامخي او هغه کې به موږ اصلي او زائد تاسو ته تعیین کوو، بیا به نورم ښه پوهیږئ. او وزن د جوړولو طریقه ملته ذکر کیږي، خو دلته هم دا خبره تاسو کنټرول کړئ چې حرف اصلي څه ته وایي او حرف زائد څه ته وایي. حرف اصلي هغه چې د فاعل لام مقابل کې وي او حرف زائد هغه چې د فاعل لام مقابل کې نه وي. دینه پس مصنف رحمه الله یو بل قاعده ذکر کوي په دې ځای کې چې دا غي حاصل ده چې دا موږ چې کوم فا او عین او لام ذکر کړو ویل چې میزان د کلام د عربو فا او عین او لام دي، نو دا میزان صرف د ثلاثي د لپاره دی. ثلاثي اسم یا فعل لپاره میزان فا او عین او لام دي، او د رباعي اسم یا فعل لپاره میزان چې د فا عین دو لامونه دي، او د خماسي اسم د لپاره ځکه هغه کې خو فعل نشته، د خماسي اسم د لپاره میزان چې د فا عین 3 لامونه دي، فا عین 3 لامونه. نو دا ذهن نشین کوي، ښه سوچ پې وکړئ. کتاب ته وګورئ، سره د مثالونو مصنف خپل راوړی دی. فرمایي وبدن او پوها شا کی حرف اصلی در ثلاثی سی حرف اصلی په ثلاثیو کې 3 دي. یعنی موږ چې ثلاثی کلمه تلونو په فا او عین او لام به تلو، فا او عین و یک لام، فا او عین او یو لام. چون مثلا ضرب بر وزن فعل، ضرب په وزن د فعلش. نو اوس دا ضرب چې موږ تلونو په فعل به تلو. وحرف اصلی در رباعی 4 است او حرف اصلی په رباعیو کې 4 دي، فا و عین و 2 لام، فا او عین او 2 لامونه. نو که رباعی اسم یا فعل موږ تلونو په فا و عین او 2 لامونو به تلو. چون مثلا دحرج بر وزن فعلل، دحرج په وزن د فعللش. وګورئ تاسو د حرجه کې دال د فا مقابل کې دی او ح د عین مقابل کې ده او را د اول لام او جیم د دویم لام مقابل کې دی.
نو په دحرجه کې یوم داسې حرف نشته دی چې د فا عین او دو لامونو مقابل کې نه وي، لهذا دحرجه ټول حرف اصلي دي. ته به اوس داسې نه کې چې داسې وي چې دا دحرجه خو په مقابل فعله کې چې زی تلم نو دفعل دي شي، نو دال دي زائد شي. وجه دا چې د هر شي خپل تله ده، د رباعي به په خپل موزون په وزن تلي او ثلاثي به په خپل وزن تلي. دا ځای لږ باریک دی، لږ چې تاسو ممارست وشي او استعمال شي نو بیا په خپل سړي ته دا پته لګي. وحرف اصلي در خماسي 5 است. حرف اصلي په خماسیو کې 15 دي. حرف اصلي په خماسیو کې 15 دي. خماسي مخکې موږ ویلي 15 حرفیز د وجې صرف په اسم کې راته فا و عین و سیلام، فا او عین او درې لامونه، فا او عین او درې لامونه. چون مثلا جحمرشن بر وزن فعللن، جحمرشن په وزن د فعللن. جیم د فا مقابل کې، حا د عین مقابل کې، میم د لام اولا، را د لام ثانی، شین د لام ثالث مقابل کې دی. په جحمرشن کې یوم داسې حرف نشته دی چې په مقابل فا عین او درې لامونو کې نه وي، لهذا موږ به فیصله کوو چې جحمرشن کې ټول حروف اصلي دي. ته به اوس داسې نه کوې چې راځه موږ دا جحمرشن په رباعي وتلو او دا جیم دی زائد کو، مثلا جفعللن، جحمرشن په وزن د جفعللن. وګوره فعللن خو فا عین دو لامونه شو نو جیم بزاید شي نه، داسې به نه کې. وجه دا ده چې عربو د هر شیز خپل میزان مقرر کړی دی. نو جحمرشن به په خماسي تله باندې تلي، فا عین درې لامونو باندې به تلي. د دې په د سکول په کتابونو کې مثال اسی تاسو له در کوم. تاسو له څوک تپوس وکړي لکه 15 کرسۍ او 15 پکې څو شو، نو کم طالب چې د جمع تعریف ورته نه معلوم د پلس تعریف، نو هغه زر جواب ورکوي 10 شو. نه دا جواب غلط دی. وجه دا ده چې جمع څه ته وایي؟ د دو هم جنسو عددونو یو ځای کېدو ته وایي جمع. نو پکې بیل جنس دی او کرسۍ بیل جنس دی. که اوس داسې وای چې 15 پکې او شپږ پکې څو شو یا 15 پکې نو 10 شو، خو چې وای چې 15 پکې او 15 کرسۍ څو شو نو ته به جواب ورکې چې 15 پکې او 15 کرسۍ شوې. نو دقه شانتي بیانه دلته هم د هر کلمې خپل تله ده. د ثلاثي تله فا عین یو لام، د رباعي تله فا عین دو لامونه، د خماسي تله فا عین درې لامونه. نو دې کې ښه کوشش وکړئ او په کار دا دی طلابو د علم نه چې قرآن راوالي او هلته د ثلاثي رباعي خماسي مثالونه کم از کم 15 ځان له پیدا کړي. 15 د ثلاثي مثال، 15 د رباعي مثال او 15 د خماسي مثال چې د استعمال وشي او دې سره آشنا شي. نو دا تقریبا ډیره حصه منګو ویله او تکرار لازمی شی دی. په خپل مابین کې هم تکرار په کار د طالبانو چې یو کلاس کې وي او به د مجموعي تکرار نه وروسته انفرادي تکرار دی چې ځان له هر طالب په خپل خپل باندې دا وایي. موږ ته زموږ د استادانو نه دا خبره پاتې ده چې هغوی به ویل چې دا یو درس اویا پیرې ځان له واړوئ. بس که اویا پیرې هم چاته زده نه شو نو موږ به ویو چې دا دماغي کمزوري دي. خو چې یو طالب یو پیره نه اړولی ځان سره سبق او دی وایي چې زه نه پوهېږم نو دا خو خواري نه کوي، دین د خوارۍ شی دی. نو عرض هم دا کوو چې تاسو بار دا خبرې اړوئ ځان سره. الله دې وکړي چې تاسو ښکلي علمونه حاصل کړئ او دا قرآن حدیث زده کړې ته دا زموږ لاره ده. په دې باندې دې الله روان کړي. وبالله عز وجل التوفیق. استغفر الله.